وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما پر ما د ځان ګران دی ګلان پکې کرما زبې د عمر غذا نه خورم خدمت به یې ضرور کړم زبې د عمر غذا نه خورم خدمت به یې ضرور کړم دا مې عهده مې پیمان دی ګلان پکې کرما وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما په ما د ځان ګران دی ګلان پکې کرما وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما دا څه لیونی دی څه رقم در سړک راوړي بس نو تو ګوره دا بیا در ما لس ګډوډ دی دا څه ګډوډ سړی دی وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما پر ما د ځان ګران دی ګلان پکې کرما زه بې د عمره غذا نه خورم خدمت به یې ضرور کړم پر ما د ځان ګران دی ګلان پکې کرما السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شې خیر په خیر یې کښېنه ته د کوره تښتېدلی داس په ځغاسته لیونی دغه رقم سړی در نه کور لږ ځخېدلی نه دغه رقم سړی در سړک اوړي چې سبا دې موټر وي بارونه موټروان بیچاره در لاسو نیولي چې موټروان ملامت دی موټروان ملامت دی لیونی سړی دا در سړک اوړي موټر ما پسې راته موټر تا پسې نه راته هغه دغه سړک دی دا رقم موټران تېرېږي نه زه موټر ته ما وکتله هغه راپسې راخوشي شو بیا به شاته شوم هغه په تا پسې نه دغه عمومي سړک دی دلته خلک تېرېږي را تېرېږي نقطه دی هغه کم ځای چې د انسانانو دا وشتلی دی هلته تېرېږي سبا به دې خپله په کور کې ما دغه په چم په غم اړولي هسې الله راباندې خیر کړو ښه والې وم بس شوم ستا نوم څه دی ستا نوم دغه سربدال بس پوه شومه نو ټول سیسټم دې سربداله دی ولې زه زمری یم تو ګوره خاص په دغه مرمر ډبرو کې ناست یم ته ته خدای ته زمری دغه دوه لکۍ او غړ غوره خولې سره یې احتیاط کوه ولې زه انسان یم انسان کې انسان خو یې خو زمری نه یې ولې شیر نسته شیر خو دغه ځنګل کې په بازارو کې هم شته انسانانو کې هم شته نوم دی دا خالي وی ښه نوم دی ښه نوم دی ډېر ګنګس یې دغه یې ده ملامت نه سربدال یې زه دغه یم کار پسې ګرځم کار زه ډېر د خدای غریب یم ښه هېڅوک راباندې نه شي او چې کار کې مې والي یا به لسمه یا دولسمه کار مې وشړي کار څه دې وشړي نو دغه به هېڅ کمال به دې نه زده بېکاره بېکاره به کمال مې زده دی کمال مې زده دی پوه یم الحمدلله څه کوئ والکه دلته ستړی مه شې کاکا جوړ یې په خیر یې کاکا ما ته مه ویل لیونی استاد وایه کاکا استاد اکا جوړ یې په خیر یې په خیر یې ودرېږه یا څه شی دلته چې ناست ودرېږه ودرېږه پرېږده مه کوه دا لیونی د دې تیږې له قیمته خبر نه ودرېږه جي صاحب تو ګوره داسې کور مې جوړ کړی ودرېږه هغه انګریزان نه دي هغه دا داسې کورونه جوړوي تو ګوره ما هغه رقم کور جوړ کړی دا په سر مثال داسې پسې ورکښېږدم تو ګوره دې کور نه وایي دا مرغانچه ده مرغانچی خبره واورئ ته راسه حاجي صاحب دلته کښېنه ته راسه کښېنه کیسې به حول ولا قوت والکه زه کېناستلو ته نه یم زه خبره درته کوم چا چې هغه ډډې واچولې هغې ته بیا زه بېکاره وایم هغه خلک ما نه خوښېږي ښه حاجي صاحب دلته څه کوئ زه خو بېکاره ومه په کلي کې هغه موږ مشر کاکو درلود یا اسلم کاکو هغه راټول در بېکارۍ بېګاري ښه ده بالکل نو دلته رالم دغه ډبرو ته مې فکر وړی و د خانانو مسکینانو ته دا ډبرې نه دي تیږې دي تیږې لیونیه
دا لکه نانو ډوډۍ دواړه یوه معنا ورکوي نه ډبره دغه ته ګرده یې هغه خدای پاک دغه ډبره ده ولونې پر دا سر یا لکه د فابریکې په مخ کې دا لانجې به کوي موږ ته حاجي صاحب زه کیسه درته کوم نو راغلم په دې ځان اخته کې مال د خانانو میلې وکړلې بالکل هم پیسه لري هم یې خلک عزت کوي ته هم کیسه پرېږده زه بېکاره یم تو یې وار چپ زما په خبرو کې مه راولېږه چې دا کیسه واورم نو حاجي صاحب پوه شوې خانانو میلې وکړلې شناپوی کې دغه مرمر ډبرې کار کړي سړی که سرپش کې پرېږد لکه هندارې موږ غریبانو هم اشپزخانه در بداري هم تشناب در بداري هم ژوند در بداري تشناب نشته دغه چپ که حاجي صاحب دا چپ که نو حاجي صاحب ته وګوره دغه زموږ د وطن د غرو ډبرې دي څونه ښایستې ښایستې ډبرې دي بالکل دا چې د هر غریب په کور کې هم دغه رقم پرتې وای هو څنګه ژوند به وای شالیلا او د به پشکې کې ژوند کولی تیږه خبرې کوي چې په کور کې پرتې وي عجیبه سړی تیږه قربانم له تیږو سم قربانم له وطنه سم خبره واورئ بله خبر ته کوم حاجي صاحب موږ په کار زه په کار پسې ګرځېدم دلته مې ځان مصروف کړي دا سربداله ګنګ سر رالی ګنګ سکور دی اول خو در سړک داسې اوښتی لکه د کوره چې په ډبرو ویشتلی داسې وزغله داسې وزغله دغه فابریکې والا ته به خدای ورکړي ژوند یې جوړ ده یاره دا فابریکې والا ما ته ډېر کنجوس سړی ښکاري ډېر بخیل سړی ښکاري او د ما فکر زه کومه که نه د سربدال فکر غلط نی زه یم چې ده غوندې سپږی سړی بل نشته تو ته ګوره حاجي صاحب دغونه ډبرې لري دغونه غټ کاروبار دی ما زه سهار ایسې دلته ناست یم نه را وګرځېدی چې وروره ته چیز کوې پر کار به دې ودروم غریب سړی ځوان یې دغه ګنګ سو کور دی تو ګور اوس په موټر والی دغه ته وظیفه ورکړی قربانم له کاره شم قربانم له روزګاره شم والکه کار خو داسې نه کېږي تاسو خو ډډې اچولي کاریګر خلک له کاره وباسئ نو حاجي صاحب دا د کارخانې مشر به نو څنګه سړی هغه ته به زرې موټران ولاړې موږ نو چیرې پرېږدي چې ورسو تا تیږه د کوم ځای راوړې دا تیږه د کوم ځای نه راوړو دا د وطن د غرونو حاجي صاحب ته دلته مزدور یې مزدور نه یم لیوانه یا نوم دې زمری ده او ماغزه دې کار نه کوي صفاکاره نه یم پاڅېږئ دواړه حاجي صاحب ته هم لږ چې په وظیفه پسې ګرځې قربان دې وظیفې نه ځم زه په وظیفه یم را پاڅېږئ نه ته نه ولې وظیفه کوې وظیفه هلکه چې کار ونه کوي وایي خوبه وړی اوبه وړی دا سر دې دومره غټ دی ولې پاڅېږئ پاڅېږئ دواړه راځئ ما پسې راځئ دا نقشه خرابه کم نه نقشه دې خدای پاک زه وایم عایشه خبره زه راځه چیرې بیا د کارخانې مشر ته بیا راځئ راځئ هغه چېرته دی راځئ درځه د روان یم او دی خبره کوو راځئ دا سړی هم ګنګ سکور غونې معلومېږي ښه راځه چې په پسې سو تیار کار دی د کارخانې مشر ته خو بمبوزي هو ونیسه دا ډبرې ټولې کړو درځو حاجي صاحب راځئ چې په خبرې خطا نه وځي ډېر چمبازه سړی راته معلومېږي ښه سربدالیا راسئ زر زه وایم دا سړی دغه نی ډپلومار نی بلا کار شوی ما ورته خپل کار دی اخلو ما ځم د کارخانې مشر ته لټانو وخت مه ضایع کوئ درځه پنډوس اکا د روان یو راځه دغه یې ده دا کار به چې ورسره کوو کار به تو ده چې مشر ته بوځي چې کار شته که نشته کینئ دلته کینئ زه راځم کینئ څه ښایسته ځای دی ولا سربداله بس په تا شي دی الله مهربانه اورې ته به قلارې لږه ډډه واچو به د پلار کور دې دی بله ډډه واچوم نه د پلار کور مې نه دی د بالغ یې که نه بالغ یې ما ته کړې شوی خولۍ مې دا خو زما د برکت یې ته دا ځای ته راوستی وی دغه مې بوټان دی نه وړې ته نه د خلق نه دي جومات نه غلا کوي او که نه شته که نه که نه دا بوټان دی دا نه به چپلقې دا نه پټئ زما د سر خواست کوه زه هلته د باندې ناست وم ما ته راوګرځولې دا سړي دلته دا واخله دا یو جوړی تا جوړه دی دې خوا له کښېنه دلته راسه دلته راسه حاجي صاحب دا موږ کور ته یوسو کور ته مه وړئ کور ته ویسو کار وکړئ چې یو شی کور ته ویسئ
مخکې تا چې شی ویلي نه. چې دا د فابریکې خاوند څنګه ده ما ډېر کنجوس سړی دی کنجوس سړی ده تا چې ویل څنګه سړی هغه ده دی دا بخیل انسان دی بخیل یم زه موږ سا زه بخیل یم او، نه موږ اوبو کې کار کوو دا اوبو کې اوبه دې سر وخوره حاجي ای صاحب ته خو مزدور یې نو موږ خو د کارخانې قربان دې د مزدور نشم سترګې خلاصه که زه مزدور نه یم ته څه شی؟ استاذ کادم کار- د دې فابریکې مالک یم زه لږ سر خلاص دا کړئ. دغه ویله دغه ماته ویله چې دغه ډېر کنجوس سړی دی ای چپ خبره کواري نه معلومیږي کواره پرېږده وای رنګه نه بیبي کشه بیبي ګوره خبره واوره حاجي صاحب ته د دې کارخانې مشر د یې؟ دې کارخانې مشر دا بس کارخانه ستا ده د خدای دا زما کارګر د مزدوران ستا در لاس ټول د لاندې ما کار؟ د لاس لاندې کار بس خدای کوي دې ستا غم لاس پورته کړه لاس پورته کړه دعا وکړو. لاس په پورته کوه زه خو مړ نه یم خدای چېرته. دې یا تا ته دعا کو خدای دې ستا غم نور کړي د کارګرانو ته دغسې آمین. مهربانه سړی آمین. خدای دې د ده غم د کارګرانو ته نور کړي ډېر آمین. مهربانه سړی دی نه دي کارګرانو غم الله ته ورکوي امین او، ګوره یو ډېر ښه خبره وه. مسلمان سړی دی موږ یې د لارې سره اوس په کوټه کې کښېنولو خبره موږ یې دلته واورئ. عزت وکړئ الله دې ستا غم نه مه کوه راکړي ته ته کښېنه اوس دا خبرې پرېږدئ حاجي صاحب ای وای مخامخ مې چې صفت کوي یار مې نه وي خبره واورئ کله چې د یو مشر د یو چا پوښتنه کوئ اول خیر ده لږ زری څه رقم یادوئ پلار دې مړ دی پلار دې خدای وبخي امین همدا دعا کوم کنه دعا دې بنده که زه درته څه وایم لږ غوږونه خلاص دی کله چې د یو چا پوښتنه کوئ لږ په سړیتوب یې کوئ راغلی هلته ناست دی د دې فابریکې خاوند چې ده ولاړ دا ډېر وږی سته دا کنجوس ده واو لکه د چی شو کنجوس کار ته راغلي یاستئ حاجي صاحب نه خو مخامخ راته ډېر وایي ډېر وبخښه دغه سربداله سپینې وي سپینې تیږې ما ویلې که نه سپینې سپینې تیږې دې ایښي دي مړ ته ولې دویمه خبره دا ده د زرو قدر په زرګري په تا باندې قدر نشته د تیږې لیونیه سربداله هغه سمپلې دي سمپلې چې ډېمبلې سمپل سمپل دي هغه سمپل ورته چې وایي حاجي صاحب ما پر د کار سړک په سر ودروه چیخي. حاجي صاحب دلته ما پر کار ودرو دی جواب که دی جواب که زه به د دې د کارخانې کار کوم ولې زه ما خورا- جواب کې دا جواب کا ما کېنوه تا دا اوس ونول تال د اوس دغه د جس قدم لانجې پلان پرېږدئ دواړه په کار کوم دواړه کار وکئ په اتفاق کار وکئ ای ګوره پوهېږي څو خبرې زه تاسو ته کوم یو د ما غل ډېر بدې سي دا. دروغجن مې ډېر بدې سي دا او دا د چا چې یو شیطاني میداني کوي دا کسان مې ډېر بدې سي دا. د خپل کار سره چې کار نه دی هغه مې ډېر بدې سي دا لام به دې راځي خبره واوره بله خبره دا ده د ګنګ داسې ګنګ کورې د سرچپه ما په ګډ بېکاره کسان خو مې بیخي بدې سي دا. خو یوه خبره تاسو ته وکړم په اتفاق ګوره چې څوک مخې ته ځي پوه شي په کوم کور کې چې اتفاق وي هغه کور ګل ګلزار حاجي صاحب، دا په کوم کارخانه کار کې ستا چې ده؟ اتفاق وي چې په وطن کې اتفاق وي حاجي صاحب دا رښتیا ده کارخانه ستا ده یاره معلومیږي خو نه دروغ خو به نه خو وي تا دغه زه اوس تاسو سره مسجد ته لاړ شم حاجي صاحب قرآن درته وکړم د ماده که نه حاجي یاره صاحب خدا رقمه د سره چوک د کارګرو لباس تاسې نه معلومیږي داسې طرح ای لیونیه زه له هغه رئیسانو لیونی ته یې ولې زه موږ لیوني پوښتنه کوم ار ما مطلب دا نه ده سربدال او لیونی که مزدوري موږ ته ویل چې موږ زه مزدوري ما رښتیا که موشي هم ویوه منی نه مدیره که مدیري هم ویوه مالکه په خبره پوهېږي استاذ قدم د فابریکې خاوند یم اوس دې په یو اشارې له کوټې وباسم ولې خو دروي ولې خو د ما اشاره چې دلته کېږي هر شی کېږي فابریکه د ما د لیونیه سربداله لیونی نه یم وي سربداله سربداله خو صحیح ده سربداله او لیونی ډېر نږدې ده خبره دا ده زه د مینې د تا ته لیونی وایم دغه موزیک چې شته پاره موږ ته راوړی حاجي صاحب دا به واغوندئ میان مې اوبو کې نه مایان دی مایان نه د مایان دا نو ولې دا دې کې اوبه نه ځي که نه دلته تیږې دي چې خپې هم زوبلې نه سي خاورې دی رئیس دی که ته رئیس خو پرېږده چې ور دی خبره وکړي وکه خو خبره ته مې نه پرېږده چې زما موږ چې دا مازې په پښو کړو په کار دې شروع غریبۍ مې د زړه درد کوي زړه نه ډېر انډیواله نازوکه یم کنې په ساده کې مې شړلی دا څنګه دي خپل کې نه ځي ګوره داسې کار به وکوئ وای ښه موږ ته معاش راکړئ تنخواه تاسو ته په ټاکلي وخت زحمت به وباسئ خواري ګوره دا چې ما ګوره تا ماته ویل لکه د چوک مزدور غوندې زه لکه هغه رئیسانو غوندې نه یم چې هر کنډیشن ته کښېنم چې ما شمال ووهي نه زه خپل کارګران سره ولې په ولې کار کوم منډې وهمه خبره دا ده تاسو به سر له ننه
دا د تیږو په امریکا کې کار کوئ دا خپل دنده کوي دی نه دنده کوي دا خوا دې ده دا صحیح شو کښېنه دلته یو بوټ دې نشي اغوستلی نه خپل پکې سر بدالیا دغه تنګ دي کله دې بوټ سره دغه نه دی کړي دا بوټ نه دی دا څه شی دی دا موزه ده وی دا مو پرې دا زما دي دا څنګه خو پټ نه بانه شته نه ډاله شته دا دې څه شی راوړي هلته کې داخلی نه وړي څو معاشره کوي یاره تاسو چې ګورم زه یم چې دا معاش څه کوي چې په ډوډۍ خو هم نه ارځئ یوه خبره الله ځلي راته کوئ زه خو نه یم زه خورا کاریګر سړی یم اصحاب مې خورا پر ځای دي خالي ما ته د ده مسؤلیت راکړه چې دی زما در لاس لاندې کار کوي برای زه خورا جوړ بیا به دونه پوښتنې نه درڅه کوي زماره یې ګوره یو خبره تا ته وکړمه تا تنخواه شو 400 زما معاش تا تنخواه شو سربدالیا 350 ولې د دې په خاطر نه مخکې د کار کړی او چیرته چیرته کور کې لیوانه بوټان شاته متړه وی دا خل پټای کړه مالا جوبا یو ډېر پټای دا جی صاحب کالیګان لا تو حول ګرځي ولا پراته قوه دا ټول کاریګران بوټانو باسي ها. راکه دا بوټان دي دغلته کښېنه دا څوک نه وړي والکه ته خپل کار ته توجه وکړه سربدالیا یو خبره تاسو ته وکړم ښه که تاسو رښتیا زحمت کش او خواري کشه ولئ او کار ته توجه وکړه او په امریکې ته هم ترقي ورکړه زه بیا تاسو ته ترقي در کوم تنخواه کې بیا لږ زر نور مې اضافه والی راوړم دا څه وایي سندره وایي سندره نه وایي وایي ته ښه کار وی وکړې ویلې بابو کش کې مرګ نه وی او دا ولا بابو د زمام سر و خوري ما خبره واوره ما نه دی ویلي بابو کش کې مرګ شته ده دی ما ته بالا پرېږده د ده په سر ما وټک زما معاش هم درته 500 افغانۍ اضافه دي ځکه زما عقل درته ډېر کار کوي وی زه خو زه دې نه په دې کې خبر را واوره په چې کم بلا نور سربدالیا کار ته بوزم لاړ شئ دواړه په امریکې ته نور مې اعصاب مه خرابوئ سید حاجي صاحب الله زه کار ته سارا د بده کړی وای دا څه د اکسیجن ډبه ده چې تا ساه بنده کړه او خلاصه کړه زه وایم چې کار ته توجه بلا ما ته پرېږده حاجي صاحب بوزم تشه کې مثال وا او بنده کړی و کنه ساه په سینه کې په تشه کې نه وي سربدالیا وی ګردو کې د سهار 4 بجو پاڅېدلی په دې ملا مې یو ځل هغه ته وکړه ډېرې خبرې مه کوو پاڅېدل ولې صحیح ده کنه خیال به کنه وی تا ونه ویلې خیال ده وی وایم ما به دا دي وهي دا دي وهي وای حاجي صاحب وای د عقل نه خلاصه سربدالیا حاجي صاحب بلا بیا زه بوزم کار په موضوع باندې څوک په خپل رئیس لغتې کوي ته خدای په موضوع دې ملا دې راته وای نه نو دا ویل وخته دا وړه دا ویل وخته کارخانې ته بوزم ماشین ته ودروم اله در کار دی وای راځه دا خکېږي دبلا یو پلاستر هم راته راوړه وای حاجي صاحب دا غم چیرې وه څه لیونی دی څه فکر ورسره کوه خدای نه خسته تاوان در ما خو ته داسې نه ویلي چې په ټیرو را باندې ته ښه کوې هغه به بد درسره کوي زه ماشین ته ورسوه سربدالیا دا عقل نه خلاص ملا دې راته ماته کړه وای بیا ده ای سنگ انجیرک است خو چند باسی سنگ ای 2.5 میلی است 1 میلی است هیچ کسی که من سنگ ساخته نمیتونه میبینی این ماشینالات را که تو میبینی این کلش ماشینالاتی که در هیچ جای است در هیچ جای نیست به خاطر زی و سنگ را که برد من میتونم زه چې کومه تیږه در کوم انشاءالله چې کور کې دې خوښنۍ بیرته راوړه را بېغمه سه ګوره تا به ډېرې تیږې کیدی شي مخکې به دم تیږه اخیستې مبارز جانه دا تیږه ګورې دا وګوره میبینی این څنګه یاست که ورته مې چې کومه تیږه تا ته زه در کوم دا به انشاءالله تعالی په هیڅ ځای کې نه وي او پیسې فوټ څو در کوم ډېر ارزان ډېر مراد در سره کوم زه ګوره دلته څوک راځي 1 روپۍ ګټه پې واچو په تیږې باندې مغه ماته بس ده زه نه کومه چې 10 روپۍ 20 روپۍ په متر کې وګټم 1 روپۍ خو داسې تیږه در کوم چې بیا راشي نه خفه شي راځه مبارک جانه دا نورې تیږې درته ښیم
دا ګوره دا تیږه وګوره دا لا تر اوسه پالش شوي نه دي ښه دا ګورې کار لا نه دي اوس برق لاړه یو خو دې برق ځینې ونه کړی خدای پاک دې رحم وکړي وروره ښه چې دا په امریکا ولاړې زه به څه شی وکړم بیا دغه وروره ګوره دا برق باید چې د کار موږ وکړو که نه دغه اوس برق لاړه همدا اوس مې ذهن خراب ده فکر خراب ده کاریګران بیچارهګان هلته ټول دغسې لاس په ځنې ولاړ دي وروره زه څومره جانیټر کې تیل واچوم دا خبره خو به تیږه علي ښه تیږه چالي که نه ګوره دا افغانستان ټول غر دی نو چې غر دی او ته لاړ شه د غر نه راوړي خو ته هم د غر نه راوړه دلته ولې علي لاړ شه خپله غر کې ماتې کړه او په پخري بار کړه او وړې وړه سربداله او سترګې وواله ورته ووایه چې خپله یې واله او دغه یې کړه تیږې واله او خپله کور ته یې ویسه خلکو نه ولې زه رښتیا وایم که نه خو چې رښتیا وې دا یې حال دی وروره سوال درته کومه لاړ شه دا ټول خلک د غر نه تیږې راوړي خلک لرګي راوړي ته لاړ شه تیږې راوړه ښایسته یې دغه کړه او بېغمه وروره خپل کار دې کوه استاذه دا مزاحمتونو کې دا به زه د سبو ځم سلام علیکم برادر خوب هستی بخیر خیرتی است بخیر هستی راځه پوی دې که زه به دې پوی کړم ولې به څنګه پوی کړم ولې هلته دې پوهوم چې راځه پشته ډوډۍ واخې ځه لاړ شه سربداله ولې ښه مې ویلې که نه ګوره بیادري دا صابش خرابوي سربداله دیوانه ښه دا تیږې دي بلې خبره جوړې کړه سربداله زمری استاذه څه خبره ده خدای خبر دغه سړی چې دی هر مشتري چې راځي دی تا دوه کومه ای سربدالیا د عقل نه خلاصه ډېر ډبډوب مه کوه زه تا ته یو خبره وکړم دا چې ما درته ویلي چې سربداله یې ته نه پوهېږې نه داسې وایې سربداله لیونی هغه سړی خریدار و زه ورته تیږه ښیمه ته ورته چې دا خو یې د غرو نه راوړي ته لاړ شه د غرو نه تیږه راوړه خر یې اخیستو خر نه تیږه یې اخیستله ته ولې ویلې چې خر اخیسته خو ته مې پې خرڅولې استاذه هغه بل مشتري م راغلی و هغه د هوټل دپاره ښه ښایستې ډبرې غوښتلې د پوهېږې څه ورته ویله ول دا استاذ قدم چې دی ول دا چندانې ډبره نه لري ول دا ګرده پلاستیکي شیان په ډبرو کې ګډي مواد داسې دی چې جوړي خطابات چې هغه هم خطا ایستله جواب یې کړله استاذه دغه سړی چې ته به پر خیر پیښ نه سې سربداله د دې ډوډۍ د دې تیږې د برکته ته ډوډۍ خوري زه ډوډۍ خورم دلته سل دانې غریبان مزدوران ما سره کار کوي ته دې ته راغلی چې تیږه خرڅه کړي او که خلک تورې کړي زه د خپل تندي نه خورم ما ته چې الله رزق لیکلی دی هماغسې لیکلی د تیږې نه څوک رزق نه خوري الله رزق ورکوي لا حول ولا قوة د دغه استاز د برکته موږ معاش اخلو پر سر یې مچ که ورسه غریبې بیچاره یې زړه مې در باندې درد کوي ګوره خدای مه که ماغزه به مې خراب سي ولې بخیل ولې بخیلتیا کوې پرېږده چې غر نه راوړي قربان دې د بخیل نه سم بخیل نه یم استاذه نور کارګر یم ګرد رخصت کړله هغو کارګر ته ویل ورسې تاسو تفریح وکړئ او استاز ما ته وویل هغه یې په خپل سر باندې بېکاره کړه برکې دا دې پر بام کې ټول ما ولې دروغ وایي جنګ مه کوه لاس کې واچوه دا د کار کارګر رخصت نه کړ د ماشینو تو سربداله سم له نن په اتفاق او اتحاد کار وکړئ که کار یې ونه کړه دواړه دغسې وباسمه او که بل وارې مې خامخا خریدار راغی زور سره مصروفم او سربدالې ته راغلي دغسې استاذه ما د ده په سر مسؤل وټاکه مسؤلي زه سربداله که یمه کار نه کوي به نور پوه مه هوښیار یمه یو ټیکه راکړه چې حرکت وکړم وی دا په ټیره روانېږي نه وایي عقل څه کوي رحمانه بخت ریښه دی عقلمند د بختورو غلامان دي ته پوهېږې دی په موږ کې در مات شي دی هم پزه لري ته هم پزه لري اوه دی هم غوږونه لري ته هم غوږونه لري دی هم خوله لري ته هم خوله لري وایي لاسونه ته دی لاسونه لري ته هم لاسونه لري
دی کار نه شي کولی دا دې په ټیله روان ما ورته خپله کار کوو خو بخت مو کار نه کوي اصلي دا دی عقل په کار راچو نه زه دا خبره کوم که نه زه دا بله خبره کوم دا دغه څه نومېږي استاد قدم استاد چتم استاد ستم بالا ورته وایه ځکه پر ما ورته دونه ظلمونه کوي بله خبره استاد چتم قرار به د استاد قدم ته ورسې ورې ښه ورته څه راز دی څه خبره ده ورته ته هم غوږونه لرې موږ هم غوږونه ته هم پزه لرې زه هم پزه لرم هر څه ته لرې ورته ولې اوس ستا مزدوران یې او ته رئیس ته ولې معاش راکوې ورته ولې موږ معاش نه درکړو ته ولې کار نه کوې سیدي دغسې یو څه پټاکي پر وکړه یو څه خوش کړه غوسه ورته وکړه باره بیا پر ما ورته داسې غوسه نه کوي وارون به نه کوي سربداله که ویې نه منله ماشین کې ورکوم د تیږې نه وباسم د تیږې نه وباسم او ایسته حرکشۍ ته ورکوم چې مکمل یې منځ کې نیم کم یا به یا خوا کم او یا بیا آفرین یا بیا دې خوا کم آفرین آفرین یار ستا غم دې خدای نه راکوي ښه ډېر دغه یار که غوسه درله زه پوهېږم چې د دې وروسته به استاد قدم زما ستا ډېر احترام کوي بس ما ځې ورسه ځه اوس یم کور کې ودان زه معلومیږي نه ته ما ته برګې برګې ولې ګورې هو دا ډبرو سره ولاړ دی ورې ورسه یو ګوره یو تیږه م په راپورته کړه بیا خبرې ورسره وکړه یا ورې پرتې دي غټې غټې نه اوس نه ځما اوس نه ځما اوس نه ځما یا خوا کوم او یا دې خوا کوم په دې سره وام ته ولې رئیس یې موږ ولې مزدوران یو ته دغه ځای به ما ته راشه ورسه ځه شا ځه داسې به دې په وشړم لالا داسې به دې په وشړم دلته به یوازې زمری او استاد قدم په دې ځای کې د دې ځای مسؤل به زه یم انشاءالله انشاءالله ته خپل کار کوه زه بیا سیل وکړم یو ګړی وطن زما خو معشوقه ده د زړګي مینه معشوقې سره کومه وای د زړګي مینه معشوقې والکه خدا خو بیا 2 فوټه کمه ده که نه یاره خو زه نه پوهېږم چې انصاف او عدالت ورسره بلې ورکېږي هلته یو شی وایي دلته بیا تیږه کمه ده دا اوس وګوره دا چې شی شو چې دا هم خراب شو دا هم خراب څه شی کې بدبخته دې خوا راسه نه دې پرېږدمه دلته راسه نه دې آفرین مه مې پرېږدوې ولې یو ته پاتې تا خو زه لیونی کړم که خدای دې لیونی که ته مې نه پرېږدې حکومت مې نه پرېږدي ولې لیونی یو ورځ د برق بل ورنه کړو 20 ورځې را باندې برق کټي دلته 40-50 کسان ما سره کار کوي واله که لږ ځان سره فکر وکړه خبره بله خبرې ما دغلته سرمایه ګزاري کړې سرمایه ګزاري مې کړې سرمایه ګزاري څه ته وایي او د ولا قوت سرمایه ګزاري دلته پیسې مصرفې کړي دغه بله ورځ ما موټر یې درولې ګوره څه شی مصرف کړي خو د تا دغه کار دپاره حکومت ته مالیه او ټکس ورکوم لیونی یم ما سره لکه تا غوندې څومره کسان کار کوي مالیه څوک دی مالیه د کاروبار مالیه ټکس څه ورکوي حکومت ته بله خبره بله ورځ یو موټر رانه درولی ده 10 ورځې ولاړی ما موټر و وروره ته لږ ځان سره فکر وکړه دغه مزدوران دا کاریګران دا د ځمکې کرا دا د برق بل دا ډوډۍ په دې آخر میاشت کې ته فکر وکړه چې اوس مار یم چې واښه وخورم نه مار خو نه یې واښه ولې خورې ډوډۍ وخوره خو لکه خاورې به وخوري څنګه به وخوري چې دغسې کاري لږ زره ګوره حکومت ته هم دا په کار ده چې لږ حوصله وکړي نو تاسو ولې به غریبانانو باندې زړه نه سېځئ ولې صحیح ته نه ورکوئ پیسې ولې نه ورکوئ نو تا ته ما تنخوا نه ده درکړې ما ته ولې کوي پیسې دا دویم ځل ما ته پیسې کمې راکړې ولې بل وګوره دغه ګیدړ نه زمری زمری ته پیسې زیاتې ورکوې ما ته کمې راکړې ولې راکړې نه ولې نه نه ولې نه ولې ما ته پیسې کمې راکړې ولې د قدم استاد دغه واسکټ ته دې لاس واچو استاذه زه به دې جاکټ ته لاس واچوم استاذه که نورو کارګرانو ته هم ګاډ ول دی ولې رئیس زه ولې کارګر یم ول زه ځم حساب و کتابو سره کومه هغه خبر ورته وکړه چې کارګران ته دې کوله
ول دی ولې رئیس دی ولې موږ د معاش راکوي موږ باید د تماشا ما ته چادري اچولې ده چادري او دې کې راکړې ما خوله ما او پیسې یې کمې چادري دلته اچول کېږي کته به سربدالیا داسې په متر به درته تابوت جوړ کړم اعصاب مې مه خرابوه نور زه د دې په غریبۍ باندې زړه درد کوي راته کنې له فابریکې باندې دا وګوره دا چا تا نقشې جوړه کړې وه هغه کارخانې ته دا دغه واسطه پورته کړو د مځکې ویشتل ماته یې کړو ښه ته دا وګوره دې ته ما تاریخ لیکلی ای سربدالیا لږ ذره یو خواصې مې زړه خراب خپه ده درته مې په خولې ویلی زمریه بله ورځ ښه دا یې موږ باندې چې د برق بل راغلی و څو ورځې موږ برق نه و 10 ورځې څو کسان دلته اوسګار ناست ول رښتیا ووایه 40 دا 40 کسان تنخوا مانه غواړي که نه ډوډۍ خوري که نه خوري نو وا وروره هغه غم بله وایي ما لارۍ د تیږو نه ډکه څو ورځې ولاړه وه لغه 10 ورځې واوره د دې دغه ټیکس مالیه زه په ټیم ورکوم ونه ورکوم نو واوره دغه مصرفونه ته حساب که که نه لږ تا کور ودانه لږ حوصله وکړه او څو کسان ما سره کار کوي ټول دا دې 80 کسان د دې تیږې او د دې فابریکې د برکته څو کورنۍ ډوډۍ خوري ووایه اوس 100 کسانو پورې شاوخوا ډوډۍ رسېږي ای دا عقل خلاصه سربدالیا ته ما په قدر نه پوهېږي سوال درته کومه زما تنخوا ټیکه که کنې ته خو ما ته بیا که نه مړ به دې کړم وایم خدای به دې تیږې منځ کې سر راګیر کړي او مړ به شي بیا به څه کې تنخوا به دې جیګه کم که تنخوا دې جیګه نه شوه تا به جیګ کم د دغه رئیس صاحب پر ځای زه وای ته مې دغسې شړلې څونه مغزي جوړ خراب کړي ډبرې ماتې ښایسته تاوانونه رسې ته د رئیس سره حساب کتاب کوې ته کاریګر یې که رئیس زه زمری یم راګرځه دا تیږه راکړه دا تیږه راکړه ستا سره ګرځه خبره واوره نه دا ویلې دا وکې ده دا واخله او لاړ شه باغ کې چې ما چرګوړي ساتلي دي نور ما چرګوړو ته په دې دانه ورکوه دا د تیږو میږو نه ده وایي زه به چرګې ساتم چرګې زه به چرګان ساتم نو چرګه تا وساتي خو اتمان یو شی خو به کوې که نه استاده دا سړی ما ته داسې نه کې باوله راته ښکاري اعصاب یې کار نه کوي سبا بیا یو کاریګر وژلی بیا تا ته غټ تاوان رسولی خدای نه خسته دغه سړی جواب کوي یوازې ما ودرو بالا ته څه کوې د ده کار یو 500 بل را اضافه یو چانس ورکړه د شګې شیطانه ای شیطانه ای خدای شیطانه ای شیطانه شیطانه دی وا لکه سربدالیا زمریه لرې که زه د بوټانو نه تېر یم دا مخله دا د بوټانو نه کوم ما چې دا کې ولې زه چرګوړو ته ویسه که نه راځه بس بالا اوساسته بېغم ولې مې چرګوړو ته وړې هګۍ ته دې ویسم خو چرګوړو ته ما چرګان مې ساته چرګان ساتم لا حول چرګان ولا ساتم وا لکه یو خو مې سم زړه ګوره د چرګې بسې د استاد زړه خپله په غم کې ډېرې کیسې وکړې خو تا برېښنا ریاست برق پر کته کړی و شل کاریګر سر نه خلاصېږي زړه مې سم شین ده چې غړغړې کمه چې ډر بر باندې ته لیونی سربدالیا چې غریب خو نه وې من خپله دومره په مشکلاتو کې لګیا یې دغلته کار کوو وروره کله برق نسته کله برق کته شوی کله موټر نه پرېږدي کله دا او کله دا موږ هغه جنجالونه خلاص کړو که تا سره جنجال خلاص کړم سربدالیا زه یم زړه دې شین شه چې زړه دې راته شین کړو زمریا ویسه دا ویسه چې دا څومره د دې موټر کې ستاسو قدمو دونه مهرباني نه مو خوند نه کوي چې د هر څه پلانونه جوړ کړم په پلان کې بیا ناکامه کې بیا دی را سره ودرېد سربدالي دا وارې به داسې کار وکړم چې استاذ قدم دې هېڅ کله ونه بخښي د استاذ قدم دغه چرګانو چیچان به زه مړه کړم او پر تا بیا تاوان کړم استاذ قدم به درته راولم په بله کم خو دې نه بوسي د دواړو به مړه کړم اوس دې ګوره اوس د دواړه مړه چیچانه دې مړه سوله بالا د خیره مړه سوه دواړه به زه پر سربدالې تاوانوم او ستاسو قدم ورته راولمه ته ودرېږه دا وارې دې ولاکه وبخښي دا وارې دې ولاکه وبخښي سم مړه سوي اوس یې ګورې راځه سربدالې درغلمه اوبه وڅښلې داسې هم ساتمه لکه خوله کې ژبه وی دا دواړه ورونه دي دا آفرین دې سي در باندې ولې دا بیچاره وګوره دا چا مړه کړه دا تا مړه کړله اوس ژړې مات وکړه ژړې به نه هلته پر وختلې پر مرغانو ما دې ولیدل چې دا ته راچېدېدلې دا دواړه هلته بیده وه ته پر وختلې دواړه دې مړه کړه ما نه دې ختلې
ته پر وختلې وای زه نیم ختلی ما چیغې مه وهه. خدای دې ما ووایي که ما ختلی ما دا د خپل مرغان به شاید دا شاید در باندې ادا کوي دا نور دې د ځان سره ونیول پر دغو دوه وختلې فکر دې نه و دواړه دې دا دې مړه کړله نه دا دروغ وایي دا دروغ وایي وایم زه دې مړ شم خو چرګوړی نه دا دې اوس یې مړه کړله دوه دانې دې مړه کړله ها دا دواړو باندې ته وختلې ها دا وګوره دا به استاد قدم څه کوم کوي ځای کې مې ختلی ما ټول ټول ته دې پر لاره چې را روان یو پر وختلې دواړه دې مړه کړله دا درې دانې دې ونیوله خو زه طریقه در ښیم ما خو پر تا بده نه ده پیرزو که استاد قدم در خبر شو او دا یې ولیدل ای د دې در مخه به ستا غاړې ته بې رسۍ در اچولي یو زه به څنګه جواب ورکوم د مرمر په ډبرو په ماشین دې ولا چې مړ کړي ونیسه یو طریقه زه در وښیم ته به څه کوم ته اوس حیران یم دا به اوس چې قاتل هم سولې د دې وی دا که حکومت ټینګ کړی د دغو په تور دې نیسي سوال ته کومه دا ورور یې وګوره څنګه ژاړي بل هلته خفه ولاړ دی بل دلته خفه ولاړ دی ټوله خفه سوله ژاړي زه یو طریقه در ښیم سربدالې ژړا باندې نه کېږي زه څه وکړم اخر په ژړا جوړه نه ده خو دغه طریقه زه در ښیم قراره په دا کپاس کې ننوځه پټ شه استاد قدم به د مرغان وویني پوه به سي چې خپله مړه سوي دي ګرمۍ ولي یا د لوږې مړه سوي دي ته به د مشکله خلاص کنې ګور دا د دوو دانو قاتل سوې نه دي حکومت ونې زه قاتل شوم ما به حکومت ون دا ورونه به دې وبخښي ما ننوځه پټ شه ما به حکومت ونیسي ما نه دي ته ژر پټ شه نو ته په میدان کې ورته ناست یې پټ شه پټ شه ما ورته ونه کړې سوال ته کومه ننوځه کپاس ته تاوانونه مه رسوه د بزې نارې مه وه ژړه ژر ننوځه چپ ما ورته ونه کړې نه دي ورته ښیم ننوځه چپ شه بلا ژاړه زه ځمه ښه کارونه کوم ما ورته ونه کړې ګوره چې مړ مې نه د دغو قاتل شو د دغو څه بخښنه وغواړه دغه د ما وبخې د دوی څه بخښنه ما بخلي اصلي ما وبخې ما بخلي اصلي ما وبخې او دا پوزه دې زمري ته ورته ده در باندې لکه چې خپۍ ده سربدالیا نن دې خون راته وبخه پیدا به د کوم چال چیریز مریا ګورې وای اوس خو دې نه پرېږدم د چرګوړو په درېیمه به دې کومه سربدالیا تا په تیږو کې کار ونه که ته بدبخته ای کس مې راوړه خریدار راغی هغې ته د شیطانۍ وکړې یو کار تا صحیح ونه که په ملا دې راته په بوټانو لغتې وکړلې چرګوړي دې مړه کړل سربدالیا ستا زما در ټول دا سړی جواب که ما ودروه زه ګوره څونه کارګر یم دی دا دې نن مرغان درته مړه کړل د چرګانو چیچان یې درته مړه کړل سبا به ستا چیچان به درته وژلي سبا بیا کارګر ته تاوان رسولی سبا بیا کارخانې ته اور اچولی په دغه قفس کې پټ دی استاد راوځه لکه دغه دا لرګی داسې ورته څوک یې ستا مرګ یم خطر نه مه راوځه چرګوړي دې مردارول دوه دانې په دواړو ختلې دي په کس دې مړه کړي دي چې وایي دغه دانې په ما کوي دا کار په ما کوي لږه کتاره دا څه شی ده د هډوکو بوجۍ راوځه چې د یو کار ته نه ولي نچشته مې راوباسې څنګه دې راوباسم دا وګوره حکومت را باندې خبر نه کړې حکومت نه باندې مخکې اول زه پورته کړه لاسونه ودرېږه دا وګوره بېچاره دې څه ګناه وه چې تا مړه کړله دا حیوانان دي پر حیوانانو رحم پکار دی بدبخت دی چې دا نه پر استاد قدم کوي استاده پر تا کې ظلمونه وکړه کارخانې کارګر یې جواب کړه ډبرې درته ماتې کړلې مشتریان یې جواب کړه پر مرغانو ته څنګه ظلم کوي دې استاد قدم پر ځای زوی د سټیمن جواب وایي ما نه دي مړه کړي دا الله مړه کړه کنه او دا دغه خبرې مه کوه استاده پر وخت یې دغه نشایدي زه ادا کوم دا ګوره پر وخت او ما ولیدې هغه مرغان ګوره دا نور خوارکیانو ته یې خپي ورکړي دي ټوله د مرګ په حال کې
یو خبره ده د کوم ځای نه تاسو راغلي وئ اول ځل مې چېرته کښېنولي ولې او کوټه کې تاسو ته مې نصیحت وکړ صحیح ده که نه کوټه کې کوټه کې اول سړی چې راځي دی هملته کښېنم نصیحت ورته کوم اول ورځ چې راغلی کوټه کې تاسو ته ما څه ویلي تا موږ ته نصیحت دا وکړي باندې دې مړه کړي خدا په نصیحت نه دی دی تا ته نصیحت کوي دا د کارخانې باندې مشر دا تا دې ته مړه کړي نصیحت دي هغې کوټې ته چې دویم ځلې سړی لاړ شي بیا ورته زه څه کوم بیا بیا ورته تو- نصیحت کوم مخکې صحیح دواړه لاسونه پورته کوي مجرمه تم لاسونه پورته کړه نه زه مجرم یم خو د چرګونو نه یم جګ شه زمریا ها تم لاسونه پورته کړه نو ما څه کړي دواړه اساس مخکې ځئ مخکې ځئ دواړه مخکې ځئ د چرګونو چرګونو مه خفه کېږئ ما ته استاذ قدم وایي د دواړو نه به تاسو کچور واخلم زمریا سربدالیا تاسو زه لیونی کړم نوم د زمریا ده خو کارونه دي د زمرو نه دي او سربدالیا ته خو ټول عمر سربدالې وایي ولې د هر چا په خوله چې کار کوې او خپل له عقله کار نه اخلي دا یو د ما په کار نه ده چې زه ستاسو خم ولې د زما غوړ کار خراب کړو په ځان دې خراب کړو شیطانه ټول عمر د شیطانت د بل چا په بېخیرۍ کې خیر د بل چا رزق رزق خدای چې الله په لاس کې دی چې ستا په لاس کې دی ولې دا شیطانت کې چغلګره شیطانه لیلا ته ګنګ سکور یې خو تا حیوانان مړه کړله جواب یې کړو ستا د والا لاسه باندې دې مړه مړه کړي تا مړه کړه ولې د هغې خوندې واغوستو ولې د بانه باندې زما په دغه کې ما دا فکر کوی چې زه به پر ګران سمنه کې به ته مسؤل وټاکې انو ما خدای دې جنازه روانه کړه یا ټول عمر دپاره ګوره زه خیرا کوم د غریب ول ازار علي دغه درس مې واخلې نور د دې وروسته داسې کار نه کوم پوه شولم چې چا په روزي کې لغته وایي ستا په روزي کې به هم لغته ورکړي نن د کسبه دا حساب سره کېږي دا سره کېږي به ولې د کار روزګار کومه ښه ښایسته او ته راځې شیطانت کوم یو څه ګنګ سکور یې حساب دې را خراب کړي دروغ وې بیا د دې وروسته نه وایم راځه بل ځای کار دا ستا غوندې خل لګیا دي دروغ نه وي بیا دروغ وایي د خدای نه لرې کړي توبه مې ده بلا زه د کار روزګار ویسته به راځه خیر وي غواړو راځه خیر وي زما د دې وروسته هم نه کومه بلا سید توبه مې وکړل خو بلا قبلې ګړې دې مړه کړه چې ګړې دې مړه کړه هلته د سړي د شیطانت وکړو هلته د شیطانت وکړو هغه ځکه د شیطانت وکړو ټول عمر دپاره شیطانت ولې ته دغسې لکه د اشپزخانې پښې تو ګوره په څال کې لړله خو زما طبیعت یې را خراب کړي راځه اشپزخانې پیشو چې دا غټی زه پیشو نه یم راځه سربجال یم راځه اوس به کوم ځای کې کار کوم اوس به کوم ځای کې ځان ته روزګار کوم